د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېیمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه په کراچۍ کې ترسره شوې وه، خو په دغه لوبه کې په ډېر کم شمېر کې نندارچیان د لوبې لیدو ته ورغلي وو او نور ټول لوبغاړي له نندارچیانو څخه تش پروت وو. اوس تازه پاکستاني رسنیو د پاکستان او نیوزیلند لوبو ته د نندارچیانو د نه ورتګ په اړه ویلي دي چې په لوبغالي کې د خوراک څښاک څیزونه ډېر ګران دي او د پارکینګ ځای هم له لوبغالي څخه ډېر لرې دی چې په ګرمۍ کې پیاده تګ ورته ګران دی. همدا لامل دی چې نندارچیان لوبغالي ته له ورتګ څخه ډډه کوي او د لوبې نندارې ته یوازې د ګوتو په شمېر خلک ناست وي. د افغانستان کرکټ بورډ د رحمت ولی ایمرجنګ سیالۍ اعلان کړي دي چې دا سیالۍ د مۍ په 6مه نیټه په کندهار کې پیلیږي. په دغه سیالیو کې 4 لوبډلې ګډون لري چې نومونه یې ځوان اتلان، هیواد ساتونکي، اباسین ځوانان او مایپر ستوري دي. دا سیالۍ به تر 20 مۍ پورې دوام وکړي او د دغه سیالیو هدف راتلونکو ایمرجنګ سیالیو ته د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لپاره د لوبغاړو غوره کول هم دي. په آی پی ایل کې د ممبئی انډینز لوبډلې لوبډلمشر او مخکښ توپ وهونکی روهیت شرما تېره ورځ د پنجاب پر وړاندې په لوبه کې په 0 وسوځېده. له دې سره په آی پی ایل کې روهیت شرما 15 ځلې په لوبو کې په 0 سوځېدلی دی او دا ستر منفي ریکارډ هم د روهیت شرما په نوم دی. له روهیت شرما پرته دنیش کارتیک، مندیپ سنگھ او سنیل ناراین نور هغه توپ وهونکي دي چې په آی پی ایل کې 15 ځلې په 0 سوځېدلي دي او له روهیت شرما سره په دغه منفي ریکارډ کې شریک دي.